تخکلا او رنگین یو یې مثال جوړو وچو دښتو ته د شنو فصلونو شال جوړو د ښایست د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال محترم الحاج ملا عبدالغنی برادر اخوند روان 1401 لمریز کال د لړم میاشتې په 14مه د جمعې په ورځ نیمروز ولایت ته سفر وکړ. محترم ملا صاحب د نیمروز ولایتي مسولینو په ملتیا له کمال خان بند څخه لیدنه وکړه. د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال د کمال خان بند پروژې د مسولینو د ترسره شویو چارو ستاینه وکړه او هغوی ته د کارونو د لا ښه والي په موخه لازمي سپارښتنې وکړي. د کمال خان بند د هیواد په کچه یو له لویو بندونو څخه دی چې د نیمروز ولایت په چهار برجک ولسوالۍ کې د هلمند پر سیند د موسمي سیلابونو کرنیزو ځمکو خړوبولو او برېښنا تولید په موخه جوړ شوی دی. هغه کرنیزې ځمکې چې د کمال خان له بند څخه خړوبیږي مساحت یې 1,04,000 هکتارو ته رسیږي. دا بند د کرنیزو ځمکو د سمسورتیا ترڅنګ د چاپیریال خوندي ساتلو او روان ریګ د کنټرول په برخه کې هم ګټور تمام شوی دی. د کمال خان بند کارونه څو لسیزې وړاندې د محمد داود خان په وخت کې پیل شول خو تر اوسه یې چارې په مکمل ډول نه دي بشپړې شوي. د افغانستان اسلامي امارت په پلان کې لري چې په نږدې راتلونکي کې د یادې ملي پروژې چارې بشپړې کړي. محترم الحاج ملا عبدالغنی برادر اخوند د کمال خان بند پروژه ملي او حیاتي بللې او د رامنځته شویو نوښتونو له امله یې د مسؤلینو د هڅو قدرداني کړې ده. د یادونې وړ ده چې د اسلامي امارت په راتګ سره د بنسټیزو پروژو پیل او رغونې ته پاملرنه زیاته شوې چې ښه بیلګه یې په شمال کې د قوشتېپې کانال پیلېدل، په هلمند کې د کجکي بند دویم پاس ګټې اخیستنې ته سپارل، کابل کندهار سړک بیا رغونه او داسې نورې سترې بنسټیزې پروژې چې کارونه یې په چټکۍ سره روان دي. د ښایست د رڼاګانو یې مشال جوړو